وای مرګي ته ډېر نه ترسوای وای رانه دې یوړل د پیر ګل په شنګولونه وای اختر هغه چاته ورسوای وای د چا په زړه باندې چې نوي غمونه وای هر یو انسان په تنجل شو وای در پسې وکړل د زړه له ډېر آهونه وای طیب خان ته پسې ژړېږي وای زړه یې دردېږي مړې مړې اوښکې تویوینه وای حاجي پیر ګل موږ خفه یو وای موږ ته دې راکړل په زړه باندې داغونه ماله ځان سره په زړه کې مې ډېر غمونه دي ناسته خوشحالي ټول مې نیمګړي ارمانونه دي ماله زختار وای په هر یو کور دې ذکر کېږي وای تا پسې کړې د پیر ګل زړه دردونه وای اختر غله غوندې دې شوای وای زما په زړه باندې پراته دي ډېر غمونه وای دغه منم چې مرګی حق دی وای د ځینو خلکو مرګی ډېر زور کوي وای د تور لحد غېږ کې مېلمه شوې وای رانه پناه شوې جړاوې مې ستا یادونه وای حاجي پیر ګل رانه لاړې وای الله دې درکړي په جنت کې مقامونه وای نت خواجه زم خاک سره واس دی وای په فرمایشه
زرکړه کلم کېږده وای بیا دې قلم د غم ډک اشعار لیکینه نظم د مرحوم د حاجی پیرګل سپیشلی روح ته ډالۍ کېږي په اواز وړاندې کېږي د جناب جان زیب خاکسار چمکني او شاعر د نبی الله همدرد او فرمیش کوونکي ملګري دي طیب خان او یوسف خان د نتخوان رابطه نمبر 0302 57 27 342